السلام علیکم. ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. که چیرته تاسو یو دکان لرئ او په دکان کې تاسو یو نابلده کس کېنولی اوسیږي، مطلب داسې یو نوی کس کېنوئ او هغه نه پوهېږي چې دا نرخونو باندې نه پوهېږي، نو د هغې لپاره په ایکسل کې یو داسې لنډ ترتیب جوړ کړئ لکه داسې. تاسو وګورئ دا ویډیو وګورئ، انشاءالله ستاسو مشکل به ورسره حل شي. نو دلته ما چې دی تیار دی ځکه توکي لیکلي دي، هغه اجناس مې لیکلي، ما یو څه دغه لیکلي دي، مطلب د دغې په توکو په نرخونو باندې چې دی ستاسو کوم یو کس کېنولی هغه نه پوهېږي، نو د دې لپاره به څنګه سیستم دا دغه جوړوي. نو داسې ما چې دی جدا جدا مې په ایکسل کې ورته ډیزاین کړي دي. راځم دلته چې دی لومړی یو لیست راوړم، نو د لیست لپاره به راشي دلته او په ډیټا باندې به کلیک وکړئ. د ډیټا نه پس په ډیټا ولیډیشن ته لاړ شئ او په ډیټا ولیډیشن باندې به کلیک وکړئ، په دغه نقطه باندې کلیک وکړئ او دلته به لیست راواخلئ او په دې ځای کې کلیک وکړئ او لاړ شئ د توکو به ځای ته لاړ شئ. دلته لاړ شئ څومره توکي چې دي ټول راواخلئ په دې رقم باندې داسې او دا اوکې کړئ. دا توکي تاسو ګورئ هغه لیست ټول دلته راغللی، کوم چې ستاسو په کار دي ټول بس کلیک کوئ، توکي به دلته راځي. د هم خبره دا ده چې دلته اوس چې کله زه دلته توکي راواخلم نو دې ځای کې به ما ته خپله هغه اندازه به یې دلته راشي راته، یعنې چې به څو دی. نو د دې لپاره به راشي تاسو د ویو لوک نه به استفاده وکړئ، داسې ویو لوک اپ د دې نه استفاده وکړئ. وایي ټیبل راته راکړئ، چا تاسو به څه ګورئ، زه ورته یم توکي، بس د توکو دپاره دلته خانه نیول شوي نو داسې به کلیک وکړئ، په دې شکل باندې به برابر چک شي دا رقم. که چیرته دلته چاته شی ولیکه نو کامه لاړ شه او ټیبل ته لاړ شه. ټیبل موږ سره چې دی په توکو په دې ځای کې دی، دلته به راشي او دا ټیبل به چې دی ټول ورته داسې انتخاب کړي. نو ګورئ که د پاسه نه راواخلئ ورسره دا رقم باندې نو ښه خبره ده. او دا مو چې کله راواخیستلو بیا به د هغې نه پس چې دی کامه به واچوئ داسې، او موږ نه غواړي وایي څوم نمبر کالم درته راکړي، بس ورته چې دی دوهم کالم راته راکړه او بیا راشي چې دی کامه واچو، هغې نه پس چې دی صفر ورکړه او کوس پسې بند کړه داسې او انټر یې کړه. ښه تاسو ګورئ اوس دلته چې دی زه دې ځای باندې کلیک کوم او دلته ورته یم داسې وګوره چې جام په 100 روپۍ دی نو 13 روپۍ دی، یا پر اگزامپل کاشو په 100 ده نو دا چې نه ځایږي دا به لږ شانته داسې دې رقم باندې به یې کړو چې ټول دلته ځای شي. نو دلته فقط تاسو کلیک کوئ چې کوم هر څه مو کلیک کړلو دا به پیدا کېدی شي په دې ترتیب باندې. اوس چې دی هغه کس په دغې باندې هم نه پوهېږي، فقط یې دومره چې 100 روپۍ یعنې مطلب چې دی 100 دانې مطلب کاشوغ دي 100 دانې اخلي. پر اگزامپل یو کس راځي او دا 100 پر اگزامپل 10 یا 20 دانې اخلي یا 15 یا هر څومره چې اخلي، پر اگزامپل 14 دانې اخلي، دلته به یې ټولې روپۍ راوځي. نو د دې لپاره به اسانه ترتیب داسې وکړو چې دا به راواخلو او ضرب به یې کړو په دې نرخ کې، نو ټوټل چې دی 240 روپۍ شوي. یا د مثال په ډول راغلم داسې چې دی یو کس د بخارونه اخلي په 400 روپۍ دانه دی او 100 دانې اخلي، دلته بس ورکوي پر اگزامپل 2 دانې اخلي نو دلته به موږ ته هغه اندازه راوځي. که چیرته تاسو وایئ چې زه دکان ته نور شی نه راوړم نو تاسو د توکو برخې ته راشئ او دلته کوشش وکړئ دغه توکي ټول انتخاب کړئ دا رقم او انزرټ ته لاړ شي یا وینډوز ته دغه چې دی کنټرول ټي ووهئ هم صحیح دی، که نه وینډوز ته لاړ دغه انزرټ ته لاړ شي او ټیبل ووهئ او هغې نه پس دا اوکې کړئ. د دې نه پس چې څومره شیونه ور اچولی شي څومره همداسې راځئ چې هر څومره شیونه مو ور واچولو دا به خود به خوده چې دی د کوم ټایپ دغه چې دی دلته به خپله راځي دې ځای کې. نو په دې رقم تاسو یو سیستم ځان ته جوړولی شئ. مننه.